ها بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ چې کله ریوټ آرکیټیکچر رن کو دې ته رن وای چرته بزو آرکیټیکچر ټمپلیټ ته بزو. صحیح ده کنه؟ په آرکیټیکچر ټمپلیټ دا خو سم به کار کړی د نو ماغه پروجیکټ کولا خو ښه صحیح شو. ده خیره لک صبر به وته وکړو. خاجي سجل بکاو کله چې ریوټ آرکیټیکچر رن شو سجل بکاو اول به الیویشن ترازو کنه پایګه په نارت کې مونږه څه جوړو لیولې به جوړو. صحیح شو کنه؟ کله چې نوی لیولې جوړ شي نو هغه بیا دلته ښکاری نه. مونږ دا ویلو چې ویو ته براشو پلین ویو کې فلور پلین ته براشو دلته کې باغې یې نوم به سلیکټ کو اوکې وي ولته بلاړی شي. په دې خبره باندې پوه شو مونږه زم به مخ کې نو زوس په دې لیول کې کار کوم کنه ګراوند لیول کې کار کوم نو په پروجیکټ براوزر کې په ګراوند لیول ډبل کلیک وکم چل وکم دا په ګراوند لیول دا ماته ایریا راکړی چې په دې ځای کې تخپل ډیزاینینګ کوی نو دا د دې نه چې شاته کېدی او مخ کې کېدی شي ګوره یا څنګه چې تاسو وایي چې دا په کې چې فکس زیاده صحیح ده کنه؟ دا اوس سمت ته خولې ده ښه نارت ایست او د سمت ته خولې ټیک ده. او بل خبره هم دا کړو چې یونټ سیټ اپ پکې کوه یو ان کمانډو او یو ان ولې راګه یو ان سو یو ان اسکیپ کو ډبل پته نه کې څه کمانډ یو ان پدې موډیفای کې دا پدې منیج کې په سیټینګ کې دلته کې ده موجود ده پروجیکټ یونټ یا یو ان. صحیح ده کنه؟ د دې څه پته نه لګي خیال لیدو دا چې دلته کې چې کومه ده پړقېږي نه ما ته پته نه لګي چې ریکارډینګ شروع ده کنه. صحیح شو کنه؟ دا کیسې به ټولې پرې دما صحیح شو جی. پدې کې کویک اکسس ټول بار شته مونږ به کې نخ کاری نه غواړي چې دا نه کچته چې دا تلې ښه پدې کې ما رائټ لیکو شو کویک اکسس ټول بار یا کته یا بره خبره نه پدې ځکه دی راغی. صحیح ده کنه؟ خیره ها دا اکثر د سکرین د ریزولوشن سره تعلق ساتي چې زګه کته بره کېږي نه. ټیک شو؟ نو مونږ نوري خبرې نه کوو خو کله چې مونږه یو فایل دا خو ریوټ آرکیټیکچر دی کنه تاسو امپورټ او ایکسپورټ پیژنې کنه دې ته به مونږه د اټوکیټ فایل امپورټ کوو سجل وکړو ولې به ته امپورټ کوو هغه په اټوکیټ کې جوړ شوی نو ځکه امپورټ کوو. صحیح ده کنه؟ نو کله چې مونږه انسرټ ته راشو کنه انسرټ ټیب ته صحیح ده کنه دلته کې لیکل دی څه امپورټ دی به کې څه لیکل امپورټ کې لیکل کنه دی دلته کې بیا لینک ته په لینک او امپورټ کې فرق دی. صحیح ده کنه؟ نو لینک کې او امپورټ کې د باغه فایل سره صرف لینک پروت دی ښه هغه باندې ولا باسه سیو کیږي را سیو کیږي نه. صحیح ده؟ او په دې امپورټ کې ټول پروجیکټ دلته کې راشي. صحیح ده؟ نو موږ بس چل کو پروجیکټ په دلته کې امپورټ کو په دا غي نه خبره ده چې موږ اول پریوټ آرکیټیکچر ځان پوه. صحیح ده؟ پریوټ آرکیټیکچر کې دا کوم ځای چې دی ته موږ ډیزاین ایریا وایو. صحیح ده کنه؟ دا ټول نه اولنې خبره به کې څه جوړیږي وال به کې جوړیږي څه جوړیږي وال چو دی کنه پوه شوې کنه سبا کې جوړیږي نو دلته کې خو لاین ورک نشته خو لاین ورک په مونږ څنګه حسابو لاین ورک مونږ خو ال انټر دلته کې نو دلته دوه قسمه لاین ده یو ته ډیټیل لاین وای یو ته ماډل لاین وای. صحیح ده کنه؟ نو ډیټیل لاین او ماډل لاین څنګه چې مونږ اول خزان په لاین باندې پوه کول دي. صحیح ده کنه؟ زرا کا دا په ګراوند فلور کې خلک کار کوي کنه نو چې ته په لاین باندې نه پوهیږې نو دا څه کوي دلته. صحیح ده کنه؟ نو ته خیر ځان ته یو لاین جوړ کا لاین د پاره څه کمانډ دی دلته ال آی څه دی ال آی کیبورډ کار نه کوي باچا کیبورډ دی لګته
څه شو کیبورډ لدی راشه ها ډیټیل لاین بس کې کار کوي پدې شته ویو کې به کار کوي لکه پدې کې به ویزیبلی هه لکه دلته کې ما سي لاین راکو کنه نه بده نور کې اکثر ښکاری مو دي سي وینو نشته خیال دی وته او دې ماډل لاین دوسو ګوره دې ګراشه شتي بکې پدې کې پاور پسې کې خیال دی د نور کې خو یا مونږ را ده خو ځکه چې دې ته ویلې شي دي چې د دې په ښکاری دوه په کې لري خپلونه د نور خمون جوړ کړی دي خیال دی نو ځکه د دې څه پته نه لګي نو ډیټیل او ماډل لاین کې پرخ معلوم کو کنه معلوم یو صحیح ده کنه دا دې ما ډیلیټ کو صحیح ده نو لاین کمانډ یو پیجن تو کنه یو ال ای ده یو ډی ال ده ډی ال به دشته ویو کې کار کوي ال ای د ټولو لپاره ده خو موږ وايي به خیر ده موږ سي په ال ای باندې کار کوو صحیح ده په ډی ال باندې اړو موږ کارونه کې شروع صحیح شو کنه لکه ځا ال ای را لمه صحیح ده کنه په دې کیبورډ کې خیر دا کمانډ کار نه کوي خو ال ای کمانډ دی صحیح ده زه چې کله ال ای کمانډ نه ولمنو دا ځکه ما د څه شي دا راشي دا د خبا قاعده پلیس لاین دا د موډیفای ټیپ دی څه ده د لاین موډیفای ټیپ دی د هر شیز د لپاره موډیفای ټیپ دی خپل هر یو کمانډ چې په خپل ټیپ کې وکړ کوي هغه موډیفای کیږي چې بنېږي لکه اټوکیټ په شان د بګار سره د تربیت تر نه دی براده صحیح دلته به حساب کار کوي دا شان आवाज پکې کوخه ټی شو کنه دا زموږ سره ډرامینو ده ښه ډرامینو ده بده کې دي نه چې یاره سی انټر او ډی انټر او پلان او ډینګ دا ټول کیسې پکې نشته صحیح ده دلته څنګه چې بعد لګي تاسو هغه ټیکسټ وینډو ته کتل کنه په اډوکیټ کې ټیکسټ وینډو تاسو ته معلومه ده کنه دا ټیکسټ وینډو پیژنې هغه په اډوکیټ کې نه مې دا څنګه کنه پیژنې موږ بغیر کې اوري ټیکسټ وینډو پیژنې هغه ته ټیکسټ وینډو په کې کومه واره کا ته وایې کنه حالت کې په اډوکیټ کې یادونه کوم ځای چې مونږ کمانډ ورکو ولاندې او کنه فکر خو بند نه ده کنه غرق نه کوي دغه شاده دا ټیکسټ دلته کې موډیفای کیږي خاطر لاین په حواله سره دا لاین ما راغسته کنه اوس دلته کې وګوره دلته یې سړي کړی دی موډیفای پلیس لاین دا لاین موډیفیکیشن په دې ځای کې کیږي صحیح ده ته وای دا لاین ته په کوم ځای کې پلیس کې صحیح ده پلیس کې معنی لګي کنه خیال دی دا زموږ سره سره ګراوند فلور دی دا ټول فلور دی پکې نو موږ په ګراوند فلور ولاړ نه دا لاین چین ته نه خشي دا چین څه مطلب دی چې لکه دا لاین پرې د مو خیال دی وته کله دا ما دي چین نه خلر کړه چې اوس دا لاین و ما بل لاین با خیال دی وته نه چین کیږي په ول پورې دا ولی دا چین اپشن به باندې صحیح ده کنه تاسو چیس کوي کوم کینو بدلونه احمد الله ولر دا غره جنازه له چیرې راوړه کنه باندې جنازه نه نه بیا خېجه رشکې ته خېجه سوزکی موزکی ته خېجه او کالج کالنه سره ها چې خو ما دین نه خلر کړ هغه کې چې او کله نه ورشیا دلته کې د چین نه خاطر بس مانر کړه یو انتلر کوي صحیح ده کینه مړه چې مې اوس کې په دوه جنازې له بیا لاړ شي کنه دا وکي یو زه زو کنه زه تاسو لاړ شي ځه زه پاتې شم صحیح ده بیا را چکر شي ځه صحیح ده وسه ټیک ده خجی دا وګوره مونږ چې لاین اغسته ده نو چین څه مطلب شو کنټینیو د دې اپسیټ څه مطلب ده دا وګ زبردست اپشن ده ها اکثر مونږ دا اپسیټ ډیر زیات ضرورت مونږ یاره مونږ چې کم لاین راکاو کنه نو هغه ته مونږ د بوډه اپسیټ را د خپل کلیک دا غزګینه کم ځای چې ما کلیک کړی دی خیال دی دا په کم ځای کې اغسته کې دا خو دې نه غي موجود نه کې لري دي تلمه خیال دی دا دوه بوډه دا ریفرنس دې ته ریفرنس لاین وای دا
دا ډیش لاین چې دی نو د دې نه دوه بوټه بر اغسته زه چې 14 بای 14 کمره کومه بسونی چې دوه بوټه اپ سیټ کې د زمانو 14 بای 14 کمره بسومري 12 بای 12 نو دی وی زه ته ما دې بر اپ سیټ ته کنه لاندې نه 16 بای 16 بم نه یارا 20 په دوه بوټه باندې طرف سي واده دوه وخت هم کنه صحیح ده کنه نو دا د اپ سیټ کمانډ دی چوټي را باسا دا کرسي ته راځه چوټي به کې خوب ورغله ها څنګه ال آی کمانډ څه کار کوي ها ال آی ال آی وجرا وایي کنه کله چې موږ ال آی راوړو دا غي دا ټیپ کولاو شي دی ټیپ څه مطلب دی څه چینجز پکې کوم ها په دې کې څه چینجز چې کوو په لاین باندې کوو صحیح ده کنه مونږ ځاله 14 بای 14 کمره جوړو سی چل کو 14 بای 14 کمره جوړو نو ما دلته کې لاین راکو دې طرف تراله ما 14 می صرف انټر کو 14 می دغه واغستو کنه کزه دغه 0 سپیس 14 ورکما دا دلته کې زرا شم کنه دا 14 ما اسی نو که 14 باندې زره پټ نشان ورکم نو هم به صحیح 14 پټ وای صحیح شو که صحیح نشو دا چین کچې دا لاین دی نه دغه صحیح ده نو بیا دې خو دراشه 14 کته ناراضي هم نو ته په خپل باندې مخیه صحیح ده وګړه ټیم د سره نه دا بیا موږ دي سي دا 14 بای 14 شو کنه شو وایي به خبره کنه 14 بای 14 لاین شو ها دې د سوال ماډل لاین دا خبره به زده کوي ماډل لاین شو ته دا لاین وای مړه کا ماډل دی او کا ډیټیل دی خو لاین دی او نو په دې لاین باندې پوه شئ کنه په دې خو څه خاص نه ته اوس جوړول شي اکرمه دا لاین خجی اوس په مونږ راشو چرته وال د برازو ښه مونږ وې زمانہ چې ریوټ ارکیټیکچر تر اخري لاین به چاره واسطه صحیح ده کنه نو دلته کې ضروري نه چې ته ډایرکټ په لاین باندې کار وکړې ښه لاین د سیده دلته کې د ریفرنس لپاره استعمالول شي نور به سکار نه کیږي ګوره ښه په لاین نو ستارت ډایرکټ کار پر ریوټ ارکیټیکچر کې د کم ځای نه شروع کیږي نو وال نه شروع کیږي ښه دغه به مونږ سب د پوری د اړه دا خبره وکړه دا ټول فیملیان دي ښه وال فیملی د ګوره ښه شارټکټ دی دبليو ا نو په دې وال چې زه کلیک وکم کنه دلته کې سلی کله وال ارکیټیکچر به لاندې سلی کړي وال بای فیس سلی کړي صحیح ده کنه دلته کې دی وال سویپ او دلته سلی کړي وال ریویل نو په اولنی پوزیشن کې هم بس کې کار کوم ارکیټیکچر کې دلته کې څه شی کولاو شو ماډل لیس وال لدينا مخ کې سو لیس لاین صحیح شو کنه نو مطلب دا راځي چې دا هر یو کمانډ لپاره کې خپل ټیپ دی ښا پاک ټیپ کې کار کوي نور غره لکه خور ور کار نه کوي صحیح ده کنه نو مونږ تاسو ته وایو کنه چې کله مونږ وال جوړو کنه پکا د چې مونږ د وال پیرامیټر برابر کو کنه چې دا وال پلنسونه ده دنګ بسونه او د خخت دیوال ده کسه دي نو دلته کې خو پراپرټی چې دا ګډوډ شي ده ښه وال ما راغسته ده پلیس وال موډیفای ټیب راته کولاو شي ده کنه ده دا ټول نه ولنې خبره سره د دې د پراپرټي به زه چینج کوم څه چل وکوم هر یو کمانډ چې ما راغستو کاغه ډورو کا وینډو وا کا وینټیلیټر او کا والو چې څه شی وو کا ریلینګ وو کا فلورو اول بوله څه جوړو پراپرټي بوله جوړو مخه کا پراپرټي مول نه جوړ کړي نو بیا به چا خبره صحیح ده کنه نو چې زه ولا پراپرټي جوړوم د خپل پراپرټي ده دلته دا کم سیس چې مونږ د ښکاری دی څه ده د خپل ډیفالت پراپرټي ده ښه نو مونږ بزن لا مونږ بزن دغه د برابر خو دی خپل سیټ اپ ته برابر دلته کې لیکل دی بیسیک وال جنریک 200 mm خیال دی نو مونږ دوس خو بدل نشته دا سلونی مين چې دی وال دی کدا دا په تاسو مونږ ته نشته نو زه به ایډیټ ټایپ ته زما څه چل وکوم کاغه فلور دی کا ریلینګ دی کا وال دی کا وینډوز دی کا ډور دی کا هر څه شي دی هغه به چې پراپرټي ور چینج کوم نو چرته وسما ایډیټ ټایپ ته به راځم ایډیټ ټایپ ته رالم کنه پدې کې لیکل دی رینیم یا دلته کې مختلف هغه پراته دي سیټینګز پراته دي
مونږ وایو نه دا چې د دې لپاره ما ایډیټ کو دا ټایپ چې ځان سو کما تر دې نو ډوپلیکیټ وباسه زبای کې کار کوم هر یو څه به ډوپلیکیټ کو ښا ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړه اوس دلته کې راغی ګرانه غي اوس وته ګورئ وال ز سو انچي وال جوړوم کار نه کوي ال بٹن ہے هل دی وته پدې نه څه وجه ده یاره دلته کې بزران شمه ال بٹن مولا چې کوم کیبورډ چې دغه چینج شوی دی یاره څه سیټینګ دی کړه کولې ها وای ال کار نه کوي ګوره یو ته ګوره یو چې دغه بیک سپیس ته دا ښه ټیک شو سره کیبورډ اورېدل دی فنکشن بٹن الریډي په پریس خای ښه نه دا به دا سیټینګ نه کړی دا به څه سیټینګ کړی چې چل نه کړی بس لیکي کنه لیکي یو ان کمان باز کار کوي کنه کوي ال ای کمان به کار کوي کنه کوي دا ولې د مخکنه فنکشن بٹن نو سره دا شی دی ښه دا سیټینګ نه کیږي صحیح ده دا به دې کټ کو یار مطلب دا چې مسله کلیئر دلته بس ولې کم وال مولی کو کنه وال مولی کو خو 9 انچ څه شي 9 انچ 9 ونه لیکو صحیح ده کنه وال 9 انچ دا زما نوم دی زما نوم نه دی چې دا دی وال نوم دی صحیح ده کنه اوکې دا غي بیسیک وال په ځای به څه نوم رالي وال 9 انچ نو اوس په کته دا درازو د دې په دې سټرکچر کې کار کوي دا کنسټرکشن دی کنه دا دیوال په کنسټرکټ کی کنه نو سټرکچر به څنګه ای ایډیټ تلاړ شه دلته کې لیکل دی کنه سمپل هایټ ایسور کړی دی نسبوټي ور کړی کنه نو زم د دې سره سکار نه ښه د دې وال تکنس څه دی نو انچ نه دی لکه دلته کې څه دی نو دا خو هغه 200 ام ام وال مطلب څه دسی اته سوتره او سوتره و انچیو کنه صد نو دې ته مونږ دا زموږ سره 9 دی څه دی 9 دی خو اوس کما دا 9 اسی پرې خو دو د دې مطلب بسې دا بیا پوټي کزه چې دغه دې چلو کوم چې 0 سپیس 9 0 سپیس 9 د دې مطلب دا چې 0 فیټ 9 انچ صحیح شو یا د سه ما چې 9 انچ نشان پور کمه صحیح شو کنه نو دا زموږ سره دا اوکے کا دیوال نه انچ شوې وټ څه شو نور به دې ځکه مونږ ودی نو ښه صحیح شو که صحیح نشو یو کار به کې بل کو دا خو مونږ نه انچ کو میټیریل ورته مونږ وانه چو میټیریل وتا وانه چو نو میټیریل په کار د جوړ واچو وته کنه دی میټیریل دراشه دغه 3 ډاټ باندې کلیک وکړه تا ته میټیریل کولاو شي اوس کته چې د دیوال جوړه کنه ګوره دې لیکل دی اسفالټ شینګل دغه راشه آیډنټیټي اپیرنس دې ته ګوره دا وې دې دیوال له پوېږي خبره لګه دې بریک کامن ته وګوره کستا نه هنځي دیوالي نو دای طریقه ده بریک ها دا غا سرکاري دیوال چی خیال دې کنه دا به کې بریک دي سره غستې صحیح ده نو کومه چې دا خو د بلاک هغه دیوال دی نه نه د بلاکو مونږ نه بلاک ته نه بریک ته بس ډایرکټ پورا سپین کلر اور واچو نو سپین به کې څو ګور چې سړي WHITE دې دا مون خراب کړی یار دې کیبورډ وایټ په کې وګورای جپسم وال بورډ دا به کې وایټ کلر دی چې موږ راوغستو دلته کې چیک کوي وایټ ته کنه مړه جپسم وال بورډ دې کړه خو موږ وایو چې وایټ څه شي به صحیح ده کنه میټیریل بیا وروسته کو خو تاسو د وال سره دې خبره تعلق ساتونو زکه صحیح ده که صحیح نه ده لکه دا دیوال دی کنه دا په پلستر کې کنه نو پکا نه چې نیمه انچا دا انچا پلستر کې کنه نیمه انچا تاسو ته چا سي نیمه انچا پلستر کې دیوال کنه لکه مطلب دا نه دیوال خو پته نه چې بغز کې څنګه راځي خو زیاتره ولا انچا علي خیال دی یو انچا ولا علي کنه علي
یو انچ زیږي که نه اندازه تاسو ته معلومه شو کنه. نو کومه زبردست ډیزاین کوو مونږ دی وای چې یاره زمونږ په دې دغه کې دنه انچ زیږم سی وارانه شي کنه. نو مونږ به دې ته بیا پلستر لګو صحیح ده کنه. پلستر به ته څنګه لګو اول خو ته دا پریویو کو دا دیواله دا دیوال ټاپ ویو ده صح ده ټاپ ویو ده ها. خاطر دی دیوال سره ټاپ ویو ده ها. ټاپ ویو څه مطلب شو چې د موږ د ښکاری هغه ده صحیح ده که صحیح نه ده لکه د موږ د بده پریو کې نه هنچې دیوال دی دا څومره دیوال دی لکه نه هنچې دیوال دی کزو سره پلستر سره اوس جمع کوم کدا بیا ورسته کوم دا پلستر دی ورستم کیږي ښه پلسترونه خلار شي مونږ څه چلو کو ٹھیک تیسے دے ٹھیک ہوئی دے ٹھیک ہوئی رکھا دے ٹھیک ہوئی چی دے ٹھیک ہوئی دے ٹھیک ہوئی چی دے ٹھیک ہوئی تو ہوا ہے دادا دا خبر ده صحیح ده ادې سوي د دنه چې دا پوسو کو دا صحیح وو ها ته څنګه وې ول پرول سپایګو پروټي او چي ها ویډیو ټیپ ته بوزو غره مو خدای ته سټرکچر تا خو دا بل سټیپ وی کنه اولنې سټیپ ته ولونه وی تاسو وی اکرمه د دغه خبره ټیک ته کړه دا اولنې خبره ټیک ته داغه د جوک نن دا پس ورپسې سټیپ ته تاسو وی صحیح دي تاسو وی صحیح دي سر اوله کې وای وشته کنه صحیح خبره وکړه اوله کې پراپرټي ټیک دې ته څه لیکل دی کورس سکیل فیل کلر صحیح لیکل دی او دلته څه لیکل دی فیل پیټرن اوس موږ د پته نه کې دې کلر څه مطلب دی دا بلیک شی چې د دې دا مطلب دی کنه دی ها زلته کړه ما بلیک ته دا می لیډیز کلر کو صحیح دی چینجز په ګوشو کا څنګه څه چینجز به ګرانه یار نو زه ته ما سینې چې دا بیا ورسته جوړو ما دا کله دی راځو نه دی په کار خیال دی دا بلیک صحیح دی کنه کو سکیل فیل کلر ته 3 ډاټ باندې کلیک وکا زموږ سره راغی دلته بریک ورک ته کنه زموږ دا نو هیڅ مو رقم یو سلیکټ کو بریک ورک باندې سلیکټ کو صحیح دی که صحیح نه ده اوکې ګورې دلته کې سره راغی وال 9 انچ دا ایډیټ کته څه خبر به کې مونږ کړو ډوپلیکیټ کړو سید نمول ورکو بیا دلته کې ایډیټ کو وال ټیکنیسی ورکو پدې ځکه کوم مونږ بریک ورکو لیکو او دا خو خپل کلر دی پوېږي به خبره کنه کنه پوېږي بیا لګه پوه شوې به ها پس دا څه کا اوکې دلته کې راغی و زمون په ثابت پروجیکټ لپاره دیوال څه شو اوکې شو ها تاسو خو پروجیکټ نشته کوم چې تاسو لمون درګړل خیر هو یو صحیح شو زه به 14 کمره جوړم اوس کله چې ما دا دیوال لاغسته ده دا موډیفای پلیس دې ته ما کتلې نه دي سره دې ته وګورم کنه اولنې خبره دا دیوال به هایټ کی که په ډیپت کې وای دیوال به هایټ کی که په ډیپت کې تاسو وای په ډیپت کې ولې نه ده په ډیپت کې ولې نه ده دیوال ډیپت کې ولې نه ده ډیپت څه ته وایي ته څه وایي صحیح وایي ډیپت کې ولې نه ده ولې نه ده په ډیپت وال چې د ډیپت کې نه راځي چې خپل روم وال په ډیپت کې نشي جوړولای صحیح ده کنه ډیپت وای لاندې ته لکه زرا دیوال لاندې جوړوم دا خپل لیول نه لاندې جوړوم که 11 فوټ نو زما د لیول نه څه ده لاندې 11 فوټ نو لاندې 11 فوټ څه حاجت ده نو دا هایټ کې ټیک دی ښه دلته اوس لیکل دی ان کنیکټډ هایټ صحیح لیکل دی ان کنیکټ دا هایټ ان کنیکټډ دی دې خبرې مطلب څه دی کته دا دیوال چې د کی جوړې نو د هایټ پیسې مري
څومره یې لیکلی دی څومره به یې لکه 26 فوټ په دنګي ودې ولیدو مونږ خو دلته کې 11 هم لیکلی شو خو نه مونږ دا لیولې د سره پاره جوړولې صحیح شوه نو مونږ ورته وایو چې لکه وروره دا دیوال به ان کنیکټډ نه وي دیوال به هایټ کي مونږ په ګراوند فلور ولاړو دا دیوال به د کم ځای پوري دا خبره صحیح شوه زه چې کله په دیوال اینډ کلیک وکړم دلته څه ولیکو په دې ځای کې وګورئ دا یې ولې ولیکو دا مونږ لیول جوړ کړو ها نو په خپله د پته ولګېده که نه او دا په خپله باندې ډیم شو که نه یعنې په دې کې به اوس کار نه کېږي تا چې اوله کومه خبره کړې وه هغه څه شوه هغه ټیک شوه ښه جي دا وال به په سینټر لاین وي که په کور سینټر لاین به وي که په فینش فیس سینټر لاین به وي که دا به پکې څه مطلب دا ده چې 14 بای 14 کمره به د په سینټر لاین باندې جوړی نو چې په سینټر لاین زه جوړوم هغه به بیا نیم به یو طرف ته سي لکه کټ کېږي نیم بل طرف ته دا کمره به دننه د 14 فوټ په ځای باندې 13 فوټ او 3 انچ نه به لکه 13 فوټ 3 انچ به ولي چې په سینټر لاین والو 14 بای 14 کمره دا به 13 فوټ 3 انچ ولي دیوال په منځ شي دې صحیح وایي لکه تاسو وایي دا 13 فوټ 3 انچ ولي شو دا منځ نه بیا سرجی کټ کېږي صحیح وایي دی او کنه یار نه هنجي په کې لکه دن راځي بیا نو موږ لدی څه پکار نه چرته موږ لدی څه چرته نه پکار موږ په سینټر لاین د سره ځان عادت نه کوي صحیح ده کنه ها نو موږ با فینش فیس ایکسټیریئر یا فینش فیس انټیریئر لکه زموږ خو ایکسټیریئر پکار دی مطلب دا دی کما دا دوانو کې یو راغسته دوانو کې په دې سلور وانو کې کم یو راغسته یې پوهیږي نو هغه بیا د سپیس په مدد سره مونږه سپلیټ دا کولای شو سوی وتا اوس په یو ګورې ځه سپلیټ نه سپلیټ خو دغه ته کټ کېدو ته صحیح ده که نه دا ایکسټیریئر ما راغستو ګورو ته دا دیوال ټیک دی اوس لکه که ما 14 بای 14 کمره داسې جوړه کړه نو بیا به څه چلي یو نیم فوټ په دې بیا کټ کېږي د خدای بنده 12 فوټ 3 انچ په یا کمره نه به یې لکه ولې دیوال خو به کې انټیریئر ته راغی انټیریئر شو که نه شو نو د ریفرنس لاین تا ته ډیش لاین جوړ کړی دی دی که نه لکه ډیش لاین یې ته جوړ کړی که نه نو دا دیوال د دې ډیش لاین نه بهر نه دی پکار نو ته هلته کې به مخه به هلته کې نه ځې چې ودې که فینش پیز ایکسټیریئر فینش پیز سپیس بټن وه څه ویل لکه په سپیس باندې که خبره کېږي بهر پکار دی که نه بهر مې کو 14 فوټ انټر خیال دی وته کنه فیس ته وینې تاسو ول الډي خبر کړی دی کنه دی نو باندې کې فیلټ ملټوم نه کته راواله 14 فوټ خپل باندې فیلټ کی کنه 14 فوټ او 14 فوټ انټر اسکیپ کا ډبل اسکیپ شو کنه شو لکه هرګه دا کمره دنه 14 بای 14 دا پته موږ د څنګه لګی چې دا کمره دنه 14 بای 14 دا لکه دلته خو سره ډي ال کمانډ هم نشته دا یې سری کړی دا الاین ډایمنشن ډي ال په ځای کې دلته ډي آی دی څه دی نو چې زه ډي آی یا په دې کلیک کوم نو خبره ده چې دا کلیکونه کومه نو وروسته بیا ځان په کمانډ باندې عبور رسیدوم صحیح ده که نه کلیک په ښیي ښه نو دا ما ډي آی باندې دا چې کوم اوس ګوره دې سینټر سلیکټ کېږي وګورئ سینټر ته ډیش لاین کړی دی دی که نه دی لکه مونږ ورته وایو نه دلته کې نو دلته کې سری کړی دی وال فیس څه نو یا بهر یا دننه یا دای دی که نه دی ما خبره پوه شوې که نه اوس په دې کې زه د مخې سره ډور وینډ ورسله کوم مړه چې زه اوس ډور رالم نو دا به اوس تاسو ما ته وایې ښه لکه دلته کې د فیملی دپاره ټول یو شان دی اپشن دی ښه هلته به مونږ ای انټر کوو دلته کې ته ډي ای کتو لر شو دی ډیلیټ شو که نه ډي ای دلته به کې ګوره ټرم کمانډ نشته ښه چې ټي آر انټر او یا ای انټر او نو ته اړو ډي ای مه وهه ته ځان په کلیک عادت کا دا دې ونیو که نه ښه جي چې دا تا کلیک کو نو دلته کې داسې څه کمانډ شته چې دا به زه لر کړمه
شته به کې ګوره موډیفای ډایمنشن څه شي کولاو شي دی موډیفای ډایمنشن نو دا څه دی ما جو डी ई वाले ودا دی ٹھیک شو کنه 100% په ته پوښې په دې کال 100% تاسو نه په پرسنټ ته پوښې 70 10% پکې نه 100% ها 70% کې دا د کم ځای کې مسله ده 30% ها دا د مسله ده 30% څه مسله ده پکې دا څه چل روان دی د دې نه به بیس دی کی حاجی ما خو کله دا غټه مسله ده مړه ٹھیک شو کنه اوس په دې کې څه سره ګوما ډور پکې لګوم سم کې لګوم ډور پکې لګوم ندی دا 3D ونه ګورم په دې ډیفالت 3D باندې کلیک وکم کنه دا دی صحیح ده کنه دیز کی طرح شه دلته لیکل ویژوال سټایل دا هډن لاین دی ته ریالستیک کسکا ها تا ول سپین رنگ ور کړای نو زکه سپین رنگ اغسته دي پوهیږي په خبره کنه دا خو تور په مخه تور جوړیږي د مخه سره تا ول کلر ور کړای نو زکه دا باکس جوړ شو نو ته چې واپس خپل ویو ته راځي نو په ګراوند فلور باندې ډبل کلیک وکړي پوه شئ بیا لکه دا څه لیکل ها ډور ما راوغستو پراپرټی دی بیا ولوته ډور چې ما راوغستو نو دا خو زما د حساب نه دی څه لیکي دی ام سنگل او فلش او دا څه دی ایډیټ ټایپ ته بلاړ شو دی صحیح وای ټول ګوره ما ته وای ها ایډیټ ټایپ ته بلاړ شو ایډیټ ټایپ کې بوست نه وي تاسو څه چل وکوما ایډیټ ډوپلیکیټ په وایي عائشہ بس دې صحیح وای کنه چې ډوپلیکیټ په وایو ها ډوپلیکیټ کو دلته کې نوم ولیکم دې ته ولیکم کنه ډور 3.6 دا بیډروم ډور دی نو بیډ ډور صحیح ده سونا بیډ ډور دی سونا 3.5 دا به سره لیکم ها خو دلته به سره دوه طرفونه لیکم صحیح ده کنه دا 8.5 ها دوه ځکه چې دلته خو هغه دا ټوکیټ خبره خو نه ده کنه دلته خو سره هایټي 3.5 او 8.5 اوکې نو دلته خو دا خو د سیب ما نوم ولیکو څه چینجز خو نه شو اوس په لازمه کنستراکشن ته به والله شمه په دې کې غوتی نه وام څه چل کومه په میټیریل کې غوتی نه وام په ډایمنشن کې غوتی وهم په ډایمنشن کې زما تعلق د ویډت او د هایټ سره دی بس زه به ګډه شي خبرې دي نو مونږ به څه چینج کوله کا ویډت او هایټ دلته کې تکنس نه لیکل ښه ویډت ته څومره دی دلته کله چې ما دلته کلیک وکړو په پریویو کې راته خی وینه پریویو کې راته خی ګورو د خای دا را نږدې کدي سي وای تا به کم ځای چې کلیک کړی دا غي دا مطلب دی پوهیږئ راکا نو سم مسله به ناراضي اوس ښه یا زره د تکنس نشورو کوم وینو ته کم تکنس یادای د ډور دای دا زیات تر خلک سیوا کوي کمای مونږ په اټوکیټ کې په خپل مرزي 2 انچي کو یاد یو دی دلته الریډي 2 انچي دی وای کته چې ته چینج کینو اوس دی ورپسې تر شه هایټ ها هایټ هم د بدن لګي چې هایټ پسنګ یوس پدېږي ټیک تا ټیک نه نه previous pane zoom دلته کې څه لیکل دی دا هغه بل سیستم نه دی کټ ٹھیک شو کنه دا زوم دی دا موږ څه شي ها دا چورو دی خطر راشه نو هایټ ولا چینج کوم 8.5 8.5
8.5 صحیح شو کنه او دې لراشه 3.5 صحیح شو کنه دوانه ټیک شو کنه شو اپلای اوکے صرف ویڈتھ او هایټ می چینج مې چلې مو اوس دلته ګوره سه به په ودرو دي سه خیال دی وتا دیم د دیوان دونیم بوټه پرسنټ دسه اولویت دونیم بوټه د دیوال د سنټر نه دونیم بوټه وخت خپل ورکړه کنه ټولې دروازې به د دیوال د سنټر نه د دروازې د سنټر پورې دونیم بوټه مطلب دا چې دا خسکه د ځان اتوماتیکلی جوړي هغه 15 انچي دا او 15 انچي دا ایسه زموږ سکار نشته خو خسکه سکی په خپل جوړي نو تبه دا خیال ساتي دونیم بوټه صحیح ده کنه لکه د خسکه ځان له خپل جوړي نو ایز اټ ایز به پرې دی خدا دروازه غلط طرف ته کولاوي دا به دی خو کومه څنګه دی بل طرف ته کولاوي شي स्पेस बटन होगा عائشہ باز स्पेस बटन مو وای کنه ولا ا دې خو شو کنه شو دا چې ته په دې دیوال لګي وس غلطه ده کنه دا بیا بس سپیس بٹن وایي په دې دیوال لګي سپیس بٹن مو ټیک شو یو کلیک وکړه دا به غنښت چې دا ته ډریم کا واغه ته لاړو دا ته ولګي د دروازه کنه کلیک مې وو کلیک مې وو وستا دا 3D ویو چیک کا وسوي او وختینه بلګي دا خدای خاطر وکړه دا کار دي سیو دا آپشن په اټوکیټ کې ورکړي هغه د پدره شروع په پاکستان کې ماوري سیو مې کو ها هغه ریکارډینګ ای دی روان دی هم موږ وی نخ کاری خدل ته کې برشته صحیح ده کنه په دې خبره پوه شوي هايده دروازه ته ولګي د خپل کټ شوی دا خیال دی موږ بیا په ګراوند فلور ډبل کلیک وکړو اوس په چرته زما وینډو ته په وینډو کې بچته زما ایډیټ ټایپ ته په ایډیټ ټایپ کې بچته زما هاي شاباسي یلکه ما مالو صحیح وها ما تاسو نه دا خبره به جمع وستا د زمغه خیره نه سیس ټیک ته کنه او ډور ده ها وینډو ده هغه نوم لیکل ته به ضرورت یې سره نوم لیکل ته نه سمې دستان اوس د حسین دغه نه وینم رمضان نه وینم نوم د وسنګ پته کې چې د سوګي وینډو برواله ما خو چی بای چی سونا چی بای چی نو زماده ډایمنشن سره کار دی کنه دی دلته لیکل هایټ چی پټ دلته لیکل ویډث دلته کې ګور چی پټ شو کنه عائشہ باسي دا خبره چې ته پیجندلې د مخ کې سیل هایټ دا چې ته کې پیجندلې و لازم کې نه بدنګ زمره لګي دونیم پټه ځکه چې اتنیم پټه هډ هایټ ته نو موږ د اتنیم نه چې شپږ هایټ د کېلکې لور کو نو سودی پاتې شي دونیمو نس په پوښ وی کنه د به زمکې نه دونیم پټه دنګ لګي دا بس کو اوکې وای دلته براشي دلته کې دونیم پټه ده کنه دلته کې وګوره نخ کاری دا وینډو تیزی کی طرح شه وایر فریم کا صحیح کا ها اوس کاری وینډو پلیسمنٹ کاری ښه ته چې وینډو کله لګې نه دی تعالی اتوماتیک دغه درکوي نو ته وای کته سنټر ګوري نو سنټر دا دی ستا پنځ دا سنټر څنګه دی لکه ټیک دی فکر وتا کا صحیح دی غلط یو جواب راکو غلط دی که صحیح تاسو لکه صحیح دی تاسو مساله دا کنه دا خو سنټر نه پکار دا کم ځای نه الګه اکرم چې دا هغه راغسته دی دا د دې ځای سنټر دا کم ځای نه پکارو د دې ځای نه پکارو هغه د ډور نه راغسته دی صحیح شو نو دا مساله به څنګه وباسو स्पेस ها स्पेस باندې نه بل سایت ته نه لګاو د نور کې خو جو سنټر د مخ سره معلومي کوي نه باندې یو شان دي کنه دي نسی بدل تم یو شانی ګوره
دې بدل دم یو شان خو چې دلته کې راوړم دلته خو یو شان دی سره یو شان دی خی خو د دروازې نه ده د دروازې د سنټر نه خی فکر دی وتا ها نو دې سره وسکو دا وینډو ما راوغستا چی بای چی وینډو دا بدل د کې څنګه سیټ کوم بس و به لګوم ما پار ځای کې چې لګي دا صحیح ده کنه لکه دا ګوره دا یو طرف چی پټ نه وین شو دا چې خوزوم کنه دا سره چینج کیږي بخپله ته اندازه په یوځای باندې پرې ده د قضې کې ولګوي 77 کې راته شو دا خو په سنټر نه ده دا ما وتا د پته ولګي دا څه ده په سنټر نه ده نو دا په سنټر ته کوم څنګه نو دا سړي کې ډایمنشن څه ده ډایمنشن دلته کې ما راغسته اوس شي وال فیس نو دا وال په دې ځای کلیک وکړه د وینډو په دې سنټر کلیک وکړه او په دې ځای کلیک وکړه بره مې کلیک کو کنه دا یې سړي کړی دی ایکوال ناټ ته کنه په ایکوال باندې کلیک وکړه چرته لار سنټر ته شو کنه شو زما په نسبت باندې دای سنټر نو پکار دا مې ډیلیټ کوې اعلان مې راو د بهر د دې بهر دیوال سره دا کومه د دې سنټر ها ناټ ایکوال اوس په کلیک کا ټیک شو ریمووینګ ها هغه موږ دنه کړو ما د بهر نه کوس بالکل بس سنټر ولګی دا کنه 3D ولګو چې دا معاملې څنګه روانه ده ټیک روانه ده ګراوند فلور ته راشه واشروم دی اخوا تعالی مخه واشروم نو چې دا نه انچ دی نو دینه چې اپ سیټل منو 9 انچ په سر مرګره کوم کنه لکه ګورو ته دل بدی می کلیک کو نو اپ سیټ ته برازم بدی می کلیک کو نو اپ سیټ ته برازم د دینه اخوا ته سمره اپ سیټل ما 15 فوټ علما 15 خو نو به سره انټر کوم نو صحیح ده کنه انټر کا 5 فوټ 9 انچ پاله مې کته ما غسته شمبر ما غسته ټیک شو کنه نو دلته کې خو فیلټ کمانډ نشته نو دا خو تا د ښکاری کنه چې دا یې چل کړه ده اندازه ته لګي کنه څه اندازه ده دا ها یې ګوره تا ته کيو مې کته پینې پويږي نو هو څه دې خیال دی وای کته پینې پويږي نو لک صبر راته وکړه بدی باندې ودروا ها ریوټ ارکیټیکچر خبرې هم کوي دا کلیک کو دا کلیک کو دا فیلټ نشو سګرانه خبره نه اسکیپ کا اسکیپ ډبل وای صحیح ده نو اوس په دې کې مال سپکا ده سلورنی می چې دیوال سونه نو زب وال ته لاړ شم وال ده اسانه شو کنه ایډیټ پکما دا 9 انچ وال نو ډوپلیکیټ کما او دا 9 انچ په ځای به څه ولیکم 4.5 دا 2 دی لرګه دا اتوماتیک دی ایډیټ تراشه نور غوته پکې نه وای 4.5 اوکے کدا د دینې سونه دی خاطه وای چی پټ نو اپسیټ دغه ځای کې مشته پیک لاین دغه ځای کې مشته د دینه ډایرکټ کوم د کې اپسیټ دا پیک لاین تراشه پوښوي یا پیک لاین داړو راځم بس تل د ګولې کوي 5 چی پټو او نو نه 9 انچ دا دیوال نه انچ دی شپږ پټو د اپسیټ علم کنه دیوال سره نه انچ دی نو دیږي تراشه اپسیټ په اوس په دی باندې والی وینا چی پټو او 9 انچ دا څه غلط چاند خو نه ده 4.5 دیوال خو موږ 4.5 راغسته ټیک ته خدا فاصله چي ده نه دی دغه لاین نه پوري څه کم شان د ښکاری کنه خو خیر مو د کلیک کو ها اینو تا 4.5 باندې د انچ نشان نه ده کړه دونه دیوال دل جوړ کوم مزید توبه ده صحیح شو که صحیح نشو او کنه را دا چل مکوې کنه ښا والته راشه دا 4.5 چې د ایډیټ کا स्ट्रक्चर तराशम को तो जरा कैसा क्या खुदे बन गया था 4.5 इंच ओके बस पढ़ा ना वही
ستي والا چی پټو نه او دا پکې دیوال اوس ټیک دی ما اینو دا دیوال ته ګوره سلونی مې چې دیوال جوړ شو دی نو دا دیوال اوس دلته کې راغلی دی نو دلته کې خو ټریم کمانډ نشته سشته ټریم کمانډ نشته نو اوس ودا ګوره ها په دې باندې کلیک وکړه په دې ته چې د کم سیس په حواله سره خبره کې اول با کلیک کې کله چې ما دا کلیک کو فیلډ خدا به جندل وکړه اوس دا ورپسې اوکې دا سور نشانه وته کو ادا تل کوم دای کلیک کو پوښې به پوه پې نه اسه وته ګورئ بیا وته ګورئ سور نشانه یو دیوال ته کو ادا تل کوم بیا دا دیوال او هغه دیوال دې شاته راخو ده فکر دی وکړو کستانه چې د غیر شنو په دې باندې کو نو دې باندې کلیک وکړه اول به دا دیوال سلیکټ کی بیا به دا سلیکټ کی ټیک شوی په خبره پوه شي کنه دې سی وکړو کنه پوي دی نو بیا به ودل کې ډېر وګوري ها وزدا دنه چې کوم چې دا پرشچا چی پټته نه ده چی پټ نه ده دا ګوره خاص پکې بلم اهمه اسانه خبره ده ته په دې دیوال کلیک کا چې د کم ځای نه اپسیټ شوی دی دا هم خیه په دې دیوال مې کلیک کو د کم ځای نه اپسیټ شوی دی د سنټر نه د دې د سنټر پورې خو څومره دی الکه زما دا څنګه چل دی خدای بنده د دې ځای نه او د دې ځای پورې د دې ځای نه د دې ځای پورې د سونه پکارو الکه وال پیسا د دې ځای نه د دې ځای پورې سونه پکارو نو ریوټ ارکیټیکچر خو پکې کوم په دې کلیک وکړه په دې وټنس باندې کلیک وکړئ چرته لاړ کبیا په کلیک وکم چرته زی کبیا په کلیک کوم چرته زی کبیا په کلیک کوم چرته زی نه خو دې ځنه په دې باندې دوس کلیک وکړئ دا وسره دا صافي زیګه سونه ده نو ته وته چې انټر کتو انټر سونه شو مزه یې وکړه څنګه ٹھیک ده کنه په خبره پوه شوي که اسې ګپ لګوي نو دا زموږ سره سو ها اوس په دې کې ډور لګوم نه نو ډور دا شته ډور نه ده دا ام سنگل فلش بیډ ډور وته مولې کړو دی به زه ایډیټ کوم په ایډیټ کې به څه کوم اوسو ډوپلیکیټ په کما او د ډوپلیکیټ په ځای به کې کولی کما بات دور ها نو دونیم او اوا نو 2.5 ها او 7 دا کیبورډ ولې برابر کا ها صحیح شو کنه نو ډایمنشن بوله چینج کوم کنه دا به د اتنیم په ځای 7 شي اتنیم په ځای بس شي 7 پشي او د درینیم په ځای بس شي دوانیم دا به 2 کړي ټیک شو جی اوکے اوس دلته راشه هغه 2 فوټ او 6 انچ ته به ګوره اوس دې د پاره هته 2 فوټ چینج نشي اغسته د دې څه کا اوس د 2 فوټ او 6 انچ د کم ځای نه جوړیږي او خاص کړي دا سونه پرې خو دا دا ټینشن نشته وره ها تا ته څوک دي سينو چې له خاص کېتا دا له څوک نه چې کې ها کار دلې چې ټیک ته بس په دې ځای کلیک وکړئ دا خاص کا خپل و جوړی کنه ولې به نه وکړي خاص کا خو ورته و دې له ولا کدا شي چې کینو کوس په دې تیړي کې اوس دا بند دی دا ډریسینګ دا ځای بند دی نو زموږ سره د فیملی شته چې هغه بدل ته په حساب کتاب کولاوي او کومه اسه د دې خپل فیملی راوړو کنه دا لاست یو سیس دی په دې ارکیټیکچر کې د سوي د سری کله اوپننګ دی هدل کې سری کله بیا وې ته په لګ ودرو شافت وګور دا کم ځای چې
دا کړی دی که نه اوپن کړی دی ښکاري ده ته وایي صرف یې دقه څیز جوړ کړی دی خو موږ به په وال باندې کلیک کوو زموږ د وال سره کار دی په وال به څنګه کلیک کوو ګورې وته دقه ځای ته وایي لرګوم سور نشانه ورته وکړو ګور ورته مینه لر شو دی که نه لر شو دی ښه نو زه په دغه وال کلیک کوم زه خاصم په ټاپ کې ولاړم په دې دیوال به کلیک کوم او بیا به دې سره ډریګ کوم کلیک مې نیولی دی ښه پرې به یې دم ودرېده ده صحیح شو که نه اسکیپ یې که په دې شافټ کلیک وکړې د دې سینټر نه دی دونه جوړ شوی مونږ وایو ټیک دی سترګو په اندازه مونږ دی جوړ کړو صحیح ده خو دلته کې لیکلی دی ټاپ اپ سیټي څه لیکلی -3 یعنی دی د دې بره چت نه 3 فوټ ښکته دی 3D کې وګوره چې مسله راته کلیر شي دا ویو ولا چینج کړه څه وایي 3 فوټ ښکته دی نه نو مونږ ته -2 هم لیکلی شو -1 دا بیا ګول څنګه کېږي دا به انشاءالله دا به ورو ورو اوس ښکلی کېږي دا به تاسو له ډېره مزه درکوي تاسو په دې یوه کمره پوه شوئ نو سبا به مونږ د خیر هغه ټول پراجکټ ریډي کړی ځکه چې خو الریډي مونږ ته جوړ دی جوړ نه دی وایي به ورسره تکلیف نشته د خدای بندګانو نو هم په دې فایل کې به جوړو ښه دا کم چې دی په دې کې به امپورټ کړو په دې کې زمونږ ډور سیټینګ او وینډو دا هر څه هم دي که موږ یې په نوي کې شروع کوو نو دا هر څه به بیا کړو نو ښه نه ده چې په دې کې وکړو د خیره بس اوس به تاسو له دې نه بعد مزه درکوي صحیح ده خو که ستاسو یې پرکټس نه و بیا به مصیبت وي ټیک ده که ټیک نه ده څه مشکلات خو پکې نشته که نه د خیره دا پکې درته هم نه وایي چې د دیوالونو د لاین تیکنس اشاریه 30 دی او دې بل د اشاریه 13 دی او دې سره ته پکې وایي اټومیټک سیټ اپ شوی دی که نه نو تاسو ته څه ټینشن دی دا که تاسو اډوکیټ نه کړی په دې خبرو نه پوهېدئ بس دی ښه جي